د خدای محبوب د زمون غم خور د مجتبی مصطفی. بخاری شریف کې یو تفصیلی روایت ایوه بر خیر اخلم د اصحاب الليل سره متعلق رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بدا فرمایل چې کله زما یو امتی د شپې د تهجد المانځه تر پاسې یو د شپې د تهجد المنځ کی لکه نن سبا شل د پاسه 15 بجو پوری د تهجد المنځ کی شل باندې 15 پوری د تهجد المنځ کی د نقشې موافق چې 2 رکعات د اوپر د هم تهجد عام طور پر رسول پاک علیہ السلام رکعات کوي. نبی پاک علیہ السلام مبارک ودا فرمایل زما کوم امتی چې د شپې د تهجد المنځ کی فاصبح نشیطا طیب النفس دا په سبا کې په داسې حالت چې تر او تازه به روح به خوشاله څنګه به تر او تازه به روح به خوشاله د سر حافظم قوي کی ځکه چې بنده نشیطي تر او تازه او روح خوشاله نو طبعا د حافظ قوي کی او چې کسار نا وخت را پاسي دا منځمونه قضا شي وي فاصبح خبيث النفس کسلان دا په سبا کې په داسې حالت کې چې روح به خفي ټینشن کې به روح به خفي او بل دا چې سست او ناراسته وي. زه په دې لږ خبرو باندې اکتفا کوم. الله جل شانو دې په دې خبرو باندې ماته تاسو ټول ته د کامله من توفیق نصیب فرمایي سره د استقامت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله مصطفی هاغه نبی دی چې الله خپل ملاقات غوښتي هاغه نبی دی چې الله